السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د موبایل یو داسې حیرانوونکی راز در وښیم چې تاسې به ټول حیرانه کړي. نو ملګرو زیاترو ملګرو دغه پوښتنه هم کړې وله چې کله موږ ته SMS راسي، یعنې کله موږ ته میسج راسي یا موږ ته ټلیفون راسي، زموږ د موبایل فلش دې خپله لګېږي، یعنې فلش الټر موږ ته وښیه. نو ملګرو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ټوله مخ تاسو لاړ شئ د ویډیو ډسکرپشن ته. د ویډیو په ډسکرپشن کې به ما تاسو ته یو لینک در کړی وي، تاسو په هغه لینک باندې کلیک وکړئ او دغه ایپس تاسو له هغې ځای څخه په ډېر اساني سره ډاونلوډولی شئ. نو ملګرو کله چې دغه ایپس تاسو له هغې ځای څخه ډاونلوډ کړئ بیا به تاسو راسئ په دغه باندې به کلیک وکړئ. نو دا به په خپل موبایل کې انسټال کړئ او په دې باندې به کلیک سره وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ NZ الټر پاور بای ګور ملګرو هغه تاسو ته هغه راړوي. نو بیا دلته تاسو ته راړوي چې ایپس پرمیژن. کله چې ملګرو تاسو ته ایپس پرمیژن نه واړوي نو اګري به تاسو نه وي، تاسو په آی اګري باندې کلیک وکړئ. ملګرو کله چې تاسو په آی اګري باندې کلیک وکړئ دلته تاسو یو بل اپشن درکوي وی کلیک ټو سټارټ پلیز الاو پرمیژن ټو انیبل ایپس. نو ملګرو تاسو به اوس راسئ په کلیک ټو سټارټ باندې به کلیک وکړئ. نو ملګرو کله چې تاسو په کلیک ټو سټارټ باندې کلیک وکړئ بیا الاو NZ الټر ټو ټیک پکچر اینډ ریکارډ ویډیو. نو ملګرو بیا به تاسو راسئ دغه به دلته تاسو الاو کړئ. کله چې ملګرو دغه اپشنان دلته تاسو ټول الاو کړئ نو دغه رقم ګوره ملګرو اوله هرې انکمینګ کال ده. ګوره ملګرو کله چې تاسو ته ټلیفون راځي ستاسو د موبایل فلش به خپله لګېږي. نو که چېرته تاسو انکمینګ SMS کوئ نو بیا به ګوره تاسو د موبایل SMS چې کله تاسو ته موبایل کې میسج راسي هغه به بیا څه کېږي خپله لګېږي. دغه رقم نوټیفیکیشن پار ایپس کله چې تاسو دغه اون کوئ ګوره ملګرو دلته تاسو ته راسي کله چې یو نوټیفیکیشن تاسو ته راغلی وي دغه باندې یعنې کوم ایپس دی په هغه باندې یو نوټیفیکیشن راسي نو هغه تاسو د یعنې تاسو غواړئ چې فلش دې ولګېږي که نه ولګېږي. نو ګوره ملګرو زه ورته وایم چې اوس یې غواړم یعنې کم یو ده IMO زه د IMO دا ورکوم. نو دغه رقم به هغو داسې وروښاست په بیک باندې به ولاړ شئ. نو ګوره ملګرو اوس دا ټول دلته تاسو ته رااړوي. دغه رقم بیا نورمال موډ ته په نورمال موډ کې تاسو هغه نورمال موډ درکوي، وایبریټ موډ شو او سایلنټ موډ شو، تاسو په کوم موډ کې غواړئ. نو ګوره انیبل NZ الټر پار یعنې نورمال موډ کې تاسو غواړئ که نه غواړئ، یعنې په وایبریټ موډ کې تاسو غواړئ که نه غواړئ، یا په سایلنټ موډ کې تاسو غواړئ که نه غواړئ. نو ملګرو زه ورته وایم چې په ټولو موډو کې دې څه شي یعنې فلش دې څه شي کار دې کوي. نو ګوره ملګرو اوس تاسو رالاست په انکمینګ کال باندې تاسو ولګوئ، په انکمینګ SMS باندې تاسو ولګوئ، په نوټیفیکیشن پاره ایپس باندې تاسو ولګوئ. اوس که هر څه وخت تاسو ته یو میسج راسي یا یو ټلیفون تاسو څوک راکوي ستاسو د موبایل بطۍ به خپله لګېږي، یعنې فلش بیا خپله لګېږي. نو که چېرې بیا تاسو راسئ چې تاسو غواړئ چې یا اوس که چېرې څوک ماته ټلیفون نه وکړي یعنې د په SMS باندې دې نه لګېږي او په ټلیفون باندې دې ولګېږي نو بېرته به تاسو NZ ریکارډر NZ الټر ته راسئ. کله چې ملګرو تاسو دلته رالاست هر یو سیم بندوئ هغه یو به تاسو بند کړئ. که مې ټول بندول تاسو به په سټاپ باندې کلیک وکړئ بیا به ټوټل شان چې بند سي. نو که بېرته په سټارټ باندې کلیک وکړئ ټوټل شان به خلاص سي. کوم شیان چې تاسو بند کړي دي هغه به بېرته تاسو خپله بیا خلاصوئ. ملګرو په دغه طریقه سره اوس تاسو کولی شئ که چیرې تاسو ته په میسج کې تاسو څوک میسج وکړي یا ټلیفون وکړي نو ستاسو د موبایل بطۍ به خپله لګېږي، یعنې فلش بیا خپله کار کوي. نو ملګرو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن دا باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړي او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړي ځکه په دغه چینل کې مستې لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.